غونډې ټولو درنو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم چې د علم، ادب، فرهنګ او هنر په ښار همیشه بهار ننګرهار کې قرار لرو. ورونو، د نننۍ غونډې عنوان چې د هوسا ولس او مسؤل نظام تر عنوان لاندې موږ او تاسو دلته سره راټول سوي یو. هدف دا دی چې د نظام مکلفیتونه د ولس په وړاندې مشخص وي. همدا ډول هغه مسؤلیتونه چې ولس، وګړي او خلک د یو اسلامي نظام په وړاندې لري هغه په ګوته سي. موږ او تاسو په اوسني وضعیت کې افغانستان کې یو نظام لرو چې هغه اسلامي نظام دی. هغه نظام شرعي اصولو ته پابند نظام دی. موږ او تاسو باید د هغه نظامونو چې هغه پر نورو اساساتو باندې ولاړ وي او هغه نظام چې پر اسلامي آیینو او اصولو باندې ولاړ وي تفکیک وکړو. اسلامي نظام د خلکو په وړاندې شرعي مسؤلیت لري، خدایي مسؤلیت لري. که موږ او تاسو تیر تاریخ مطالعه کړو وګورو چې خلفای راشدینو نورو خلافتونو د ولسونو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لرل. زموږ او ستاسو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راځي چې حتی یو منځ به تر لاس ونیو د مدینې منورې په کوڅو کې به یې ګرځاوه تر دې پورې چې خپل اړتیا او ضرورت ورته ووایي. د اسلامي نظام او د نورو رژیمونو حکومتونو فرق باید دا وي چې د ولس او د مسؤلینو ترمنځ واټن نه وي. د نظام د مسؤلینو دروازې باید د خلکو په وړاندې خلاصې وي. دا ابدا د نظام پالیسي نه ده چې مسؤلین یې په چاردیوالیو کې بندي او محصور وي، خلک یې په میاشتو میاشتو نسي لیدلی، بلکې د نظام هر مسؤل، هغه که وزیر صاحب وي، که معین صاحب وي، که والي صاحب وي، قومندان صاحب وي، ولسوال صاحب وي، هغه باید خلک په هر وخت کې د ټولنې هر غړی چې د هغه اړتیا او ضرورت وي وغواړي د ده سره مخامخ وویني، خپل مشکلات او ستونزې ورته ورسوي. باید دوی ته دا سهولت او اسانتیا موجوده وي. همدا ډول وروڼو، نظام مکلف دی چې په هره برخه کې خلکو ته اسانتیاوې برابره کړي، د خلکو مشکلات او ستونزې واوري. همچنان د ولس په برخه کې ولس شرعاً مکلف دی چې د خپلو امیرانو سره د خپل نظام د تقویې دپاره کار وکړي. زه وایم وروڼو، پس له 45 کلونو دلته یو واحد قوي او مرکزي نظام راغلی دی. په هېواد کې یو سرتاسري امنیت راغلی دی. که هر څوک دی، موږ او تاسو باید ټوله د خپل نظام د قوت دپاره کار وکړو. که زه د نظام د ادرسه څه خبره کوم، یو بل ورور د رسنیو د ادرسه څه خبره کوي، یو بل استاذ په پوهنتون کې وي، یو بل څوک په بله اداره کې کار کوي. اولویت مو باید دا وي چې د نظام دپاره کار وکړو، د خپل هېواد دپاره کار وکړو، د خپل خلکو دپاره کار وکړو. موږ او تاسو د پرمختګ د کاروان څخه کلونه کلونه شاته یو. کار ته ضرورت شته، زیار و زحمت و خوارۍ و خولې تویولو ته ضرورت شته. افغانان په دې کې ډېر مشهوره دي چې د استقلال او د ازادۍ دپاره وینې تویولی شي. نو زه وایم ولې د بیا رغونې دپاره، د جوړولو دپاره موږ او تاسو خولې نسو تویولی. یوازینی شی چې موږ او تاسو اړتیا ورته لرو هغه هوډ دی، هغه اتحاد دی، اتفاق دی. موږ او تاسو په هېواد کې هر څه لرو وروڼو. موږ اوبه لرو، موږ تر مځکې لاندې کانونه لرو، موږ ځوان کدرونه او استعدادونه لرو. د نړۍ په نسبت باندې زموږ او ستاسو 15
شپېته اویا سلنه ځوانان دي هغه قدر دی چې یعنې بشري ځواک مو تر هر چا ډېر دی که موږ او تاسو په هماهنګۍ باندې په اتحاد او په وحدت باندې په مخ باندې ولاړ سو موږ او تاسو ستونزې او مشکلات به تر ډېره پورې حل سي دا اوس که موږ د اسلامي امارت تېر 2 کلن سیاسي مزل ته وګورو هغه لویو لاسته راوړنو ته یې وګورو واقعا دا یو نوښت و ابتکار و خارق العاده کار دی واحد قوي مرکزي نظام د افغاني کرنسۍ ثبات د لویو پروژو شروع کېدنه د معتادینو ټولول د مخدره موادو د کرو د پلور و پیر بندیز د سوالګرو ټولول یعنې دا هغه څه دي چې دا واقعا لوی لاسته راوړنې دي که موږ او تاسو لاسونه سره ورکړو په څنګ کې سره ودرېږو دا مشکلات او ستونزې به نور هم حل شي رامسو د رسنیو برخې ته چې ځینې وروڼو د ځینې مشکلاتو یادونه وکړه د اسلامي امارت د نظام په مجموع کې پالیسي دا ده چې د رسنیو حمایت وکوي لاسنیوی او ملاتړ به یې وکوي ټولې رسنۍ چې په هېواد کې د اسلامي ارزښتونو د هېواد د اولیا منافعو همدا ډول زموږ د افغاني دود او فرهنګ ته په درنښت او په احترام باندې قایل وي هغه بالکل کولی شي چې دلته فعالیت وکوي موږ اسلامي امارت د سالم انتقاد مخه نه نیسي اسلامي امارت هیڅکله د رسنیو صدا نه غواړي چې د دوی لپاره پروپاګاندا او تبلیغات وکوي خو موږ دا غواړو چې په هېواد کې روان حقایق او هغه څه چې روان دي هغه منعکس شي رسنۍ باید د ولس او د نظام ترمنځ د یو پلو د رابط حیثیت غوره کړي بدبختانه ځینې دا رسنۍ ستا د هېواد څخه بهر کېدلی شي دننه کې نه چې هغه د نظام د تخریب دپاره کار کوي د استخباراتي پروژو د تحقق او د پلي کولو دپاره کار کوي نو موږ اسلامي امارت بیا مجبور دی چې خپل د نظام د استحکام دپاره د هغوی مخه ونیسي موږ په تېر کال کې د یوه خبریال یا د ژورنالیست مړینه نه لرو ځینې موارد که پیښیږي چې مثلا خبریال نیول کېږي هغه په دې معنا نه ده چې په رسنیز جرم باندې نیول کېږي ځینې داسې خلک شته د خبریالو د رسنیو د مطبوعاتو د نامه ثبته استفاده کوي نور کارونه کوي یا حقوقي جرایم ولري طبعا نظام مجبوره دی هغو څه به پوښتنه کېږي هغوی به نیول کېږي نور د رسنیو دپاره موږ تر خپله وسه پورې هڅه کړې اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوشش وکړي همدا ډول ځینو نورو ملګرو د مبارزینو په برخه کې د فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د خطاطانو د مشکلاتو په اړه باندې دوی ځینې خبرې وکړې زموږ هڅه او کوشش دا ده چې ټولو برخو ته ټولو مشکلاتو ته لاسرسی وشي همدا ډول د داسې غونډو د توسعې او د پراختیا دپاره دا زموږ لومړنۍ غونډه ده چې دلته په ننګرهار کې ونیول سوه انشاءالله په ټولو 34 ولایتو کې د داسې غونډو ترتیب نیول سوی دی او کوشش به کوو چې نور هم داسې غونډې ولسوالیو ته وغځېږي او صحرا او اطرافي سیمو ته وغځېږي او انشاءالله زه امیدواره یم که موږ او تاسو په هماهنګۍ باندې په اتحاد او په اتفاق باندې لاسونه سره ورکړو دا سته ستونزې او مشکلات چې اوس موجوده دي دا به انشاءالله حل کېږي او زموږ هېواد زموږ خلک به په هره برخه کې د نورو او د پردیو د احتیاج څخه خلاص کېږي بیا هم ستاسو ټولو څه مننه چې دلته مو زحمت وایستی راغلاست وخت مو مشترکی په ځانګړې توګه باندې د ننګرهار د محلي ادارې څخه د مسؤلینو څخه ځانګړې مننه کوو چې د غونډې ښه امنیتي ترتیبات یې نیولي وه همدا ډول د اطلاعات فرهنګ ریاست د مسؤلینو څخه چې ډېر ښه نظم او ترتیب یې برابر کړی و موږ انشاءالله هڅه او کوشش کوو د ننګرهار د ریاست لپاره چې دوی ته امتیاز ورکړو سهمیې اضافه شي ځکه دلته فرهنګیان او شاعران او لیکوالان د نور هېواد په نسبت باندې ډېر دي